الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ یاست. دا د زحمت بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. په دې ویډیو کې یو 15 خوبونه دي، ډېر جالب خوبونه دي، جالب تعبیرونه دي او په دې تعبیرونو کې ډېر راهنمایي ده د خوبونو والاو ته شا خوب کتلي دي. نو اول خوب ده، وایي زه اسمان ته ګورم، شپی رڼایي او ستوري وایي ځلیږي او د دې ډېر ښه تعبیر لري. یو زنانه خوب لیدلی ده. دویم خوب ده، وایي سیلاب راشي او دا سیلاب څه ده، وایي دا تکې شنې اوبه وي، پاکې اوبه وي. دا ډېر ښه تعبیر لري. او دریم خوب ده، وایي دوه خویندو سره لوړ غر باندې په زور خیژم. خلک وایي دا قبرونه صحابه او د الله تعالی دي. زه حیرانه شم. نو دا بل خوب ده، دا هم تعجب آور خوب ده او ډېر دلچسپ تعبیر لري. او څلورم خوب ده، وایي سیند کې لامبمه، لپه برابره کړم چې اوبه وڅښم، وایي مایان مې لاسته راځي. نو دا هم ښه خوب ده، ښه تعبیر لري. او پنځم ده، وایي یو پسه ده، هغه په یو دښته کې په یو چقري کې په یو کنډه کې ګیر سوی ده، دمبه یې ډېره غټه ده. نو وایي زه موږ سره کومک کوم هغه راوباسمه. نو دا 15 خوبونه دي. دا خوبونه تعبیروو انشاءالله. موږ سره اخره پورې اوسیږئ. که چینل کې نوي یاستئ چینل سبسکرایب یې کړئ، لایک یې، شیر کړئ. اول خوب ته راځو. وایي ما خوب لیده چې زه بر اسمان ته ګورم، ستوري داسې ډېرې ښایسته رڼایي وي. دې وخت کې مې مور هم کوټې نه راوځي او داسې کړې وي نفلو دپاره د شپې وختي، او زه بره وګورم خپل حاجت یادوم، یعنې دعا کوم اسمان ته ګورم. همدې کې را باندې چا غږ وکړ، راویښه شوم. دا څه تعبیر لري؟ دا ډېر ښه تعبیر لري، ډېر ښه خوب دی کتلی. دا خوشخبري ده تا ته، یو بشارت دی، خوشخبري ده، زیری ده. اسمان ته ته ګورې، ستوري ګورې او ستوري ښه رڼا کوي، ځلیږي او ته اسمان ته ګورې او بیا د الله په یادېږي، دعا کوي. نو دا ستا هغه شخصیت ښیي چې ډېر عبادت ګزار یې، نفلونه کوي، تلاوتونه کوي، ذکر کوي، عبادت کوي او الله ته رجوع لري، ایمان دی. ماشاءالله، الله دې توفیق درکړي. نو ستا په هغه پاکدامني باندې تعبیر کیږي او ستا په ښه حالت باندې تعبیر کیږي چې ستا ښه حالت انشاءالله ده او ښه حالت ته به دې حالت نور هم ښه شي او ارمانونه پوره کیږي. ستوري چې کله په اسمان کې ځلیږي، دا د انسان هغه ارمانونه دي، هغه مقدرات دي د الله تعالی چې هغه را روان دي او هغه ښه مقدرات دي، ښه تقدیر ده، ښه فیصلې دي د الله تعالی. او چې کله بیا دا ستوري د حرکت په حالت کې ته ګورې، نو بیا په سفر باندې هم تعبیرېدلی شي. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله دې درته ښه کړي. یعنې که ته دعاګانې کوې، څه ارمان لرې، څه ارزوګانې لرې، څه هغه پوره شوي نه دي یا پوره کېدو کې څه خنډ واقع شوي دي، نو انشاءالله دا ټول پوره کېږي. الله تعالی به انشاءالله ستا ته ښه حالتونه راولي، هر څه دې پوره کېږي او الله تعالی انشاءالله تا ته خیر نصیب کوي. نو دا ډېر ښه خوب شو. دویم خوب ده، وایي زما مور خوب لیدو چې ډېر زیات سیلاب راشي، خو تکې شنې اوبه او پاکې وي. وایي هغه اوبه بیرته کمې شي او زموږ د کور مخې ته یې ډېر زیات لرګي او ممپلي اچولي وي، او وایي غوښتل مې چې هغه ممپلي راټول کړم، خو تر څو بل څوک یې راټول نه کړي. او دا یو حصه د خوب ده، وایي خو دلته یو ځوان هلک وي او د لاس نه مې ونیسي، کلک ونیسي او راته وایي چې راځه له ما سره قصې وکړه، خو په زور مې ځان ورنه خلاص کړو. دلته مې خاله را باندې راغله او د هلک خبرې واورېدلې. زه خجالته او خفه شوم، په دې خفګان کې راویښه شوم، هغه ممپلي مې راټول نه کړل. نو دا هم ډېر ښه خوب ده، اگر چې د آخري حصې چې دي دا خوب نه ده، یعنې دا تعبیر نه لري، دا هغه نفسیاتي حالت ده یا د شیطان لخوا، او دا حصه یې تعبیر کېږي نه آخري حصه. خو دا خوب د اول حصه چې ته سیلاب ګورې او سیلاب بیا ته وایې چې دا سیلاب صفا اوبه وي، پاکې وي او اول کې زیاتې وي او بیا اوبه بیرته کمې شي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي که څه تکلیف وي، څه مشکل وي، څه ویره وي تا سره، څه مصیبت وي، څه مرض وي او په هغه منطقه کې تاسو باندې نورو باندې څه تکلیف وي، نو انشاءالله دا تکلیف په ختمېدو ده، دا تکلیف په کمېدو ده او زه تاسو الله ته رجوع کوئ او امید ساتئ، خیر غواړئ او خپل همت اوچت ساتئ، انشاءالله دا مشکل هم حل کېږي. مشکل چې دا هغه غټېږي نه،
مشکل حل کیږي. او داسې به وایي چې لرګي او ممپري اچولي وي ډېر زیات کور مخې ته، نو دا هغه خیر ده چې کله یو انسان ته څه مشکلات او څه بندشونه راځي، دغه نه وروسته الله تعالی بیا څه د خیر ارادې کوي انسان ته، د دې لپاره چې بیا دغه په قدر پوه شي، نو انسان باندې کله کله لږ سختي او امتحان او ابتلا راولي. نو دغه ستاسو د امتحان او ابتلا ورځې دا په ختمېدو دي انشاءالله، ښه ورځې دا په راتلو دي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، وایي خوب مې داسې دی چې زه مې د دوه خویندو سره روانه یم او په لوړ غر باندې په زور وخیژم. هلته خلک وایي چې دا قبرونه د صحابه او د الله تعالی دي، د هغې قبر دی. نو زه حیرانه شم، زه ورته وایم چې الله تعالی خو نه مړ کېږي. بیا دې کې بله ښځه راشي، زموږ خپلوانه ده، هغې ورکړي، خپلوانه ده، هغه یې ورکړې ده، یعنې واده شوی ده، دوه ماشومان هم لري. دا ښځه وایي چې دا به زما زوی ته رانه کړي. نو دا حصې د خوب چې دي دا بیا تعبیر نه لري. دا زما خور ولاړه دی، زما خور مجرده ده، زه ورته وایم چې دا زوی ته دې وکړه. هغه ښځه وایي چې دا هم ښه ده، خو دا به مې زوی ته وکړم. بیا مې هغه مشر خور لاړه، سپینې موټر راشي، هغه ته وخیژي، او دا بله خور مې مجرده ده، دا هم بل ګاډي ته وخیژي، او زه پاتې شم. خو زه هم کوشش کوم چې زه هم یو ګاډي ته وخیژم. نو دا آخري حصه د خوب څه ده؟ دا بیا نفسیاتي خوب ده او تعبیر کیږي نه. دا اول حصه د خوب تعبیر کیږي، هغه داسې حالت ښیي ستاسو ناامیدي ښیي، ناامیدي. ته وایې چې زه دوه خورګانو سره ته غر ته خیځې. غر نه مراد یو مشکل چې ستاسو په مخ کې ده، مشکل ستاسو په مخ کې ده، او هغه مشکل سره تاسو مخ یې، او تاسو کوشش کوئ چې دې مشکل نه ووځئ، او دې مشکل نه تاسو وځئ. ته وایې چې بیا په زور باندې وخیژم، او هلته خلک وایي چې دا قبرونه دي. قبرونه نه مراد همدغه ناامیدي ده، او تاسو باندې لږ ناامیدي راغلی، لږ مشکلات هم حل سوی ده، څه کم مشکل هم و، کلبندش هم و، هغه انشاءالله په حل کېدو ده، حل کېږي ستاسو د دعاګانو په وجه باندې، ستاسو د الله تعالی باندې د نیک ګمان په وجه باندې، چې ځینې وخت درته پیدا کېږي او توجه هم الله ته کېږي، یو زړه هم درد کوي، یو دعا کوئ. خو ته وایې چې بیا زه حیرانه شوم، ورته وایم چې دا خلک وایي چې دا د صحابهو قبرونه دي او دا د الله تعالی قبر ده. نو ته وایې چې بیا تعجب کوي چې دا خو الله تعالی خو څنګه قبر ده، هغه خو نه مړ کېږي، العیاذ بالله، نو څنګه قبر لري؟ نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تاسو کې لږ ناامیدي راغلی ده. او د صحابهو قبر چې ته ګورې، هغه صحابهو قبر په دې باندې تعبیر کېږي چې یعنې وګوره دا صحابه څومره نیک خلک وو، هغه خلکو ارمانونه څومره پوره نه شول، او څومره په هغه باندې لاړل د دنیا نه، څومره نیک خلک ول د دنیا په مخ کې، خو هغوی لاړل او هغوی ارمانونه پوره شو، بعضو پوره نه شو. او همداسې چې ته بیا وایې چې فکر کوې چې دا د الله تعالی قبر دی، العیاذ بالله، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته ناامیده یې، د الله تعالی نه لږ ناامید شوی، او شیطان تا باندې لږ وسوسې او ناامیده کړې، او دعاګانې دې زیاتې کړي، کیدای شي لږ وخت تېر شوي، یو هدف دی، یو ارزو دی، یو ارمان دی، نه پوره کېږي، ډېر کوشش کوې، دا په هغه باندې تعبیر کېږي. او داسې تعجب کوې، دا ستا تعجب بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته دا تعجب کوي چې الله خو همیشه ژوندی ده، نو هغه څنګه مړ کېږي، العیاذ بالله، نو هغه خو همیشه ژوندی ده. دا تعجب کوي په خلکو باندې چې څوک وایي دا الله قبر ده، العیاذ بالله. نو دا ستا په دې خوب کې الله تعالی تا ته ښودلی چې دغسې ته تعجب کوې چې دا الله تعالی خو حی قیوم ده، دا خو قبر نه لري. نو دغسې د خپل دعاګانې څه کوې، د خپل الله سره څه کوم رابطه ساتي، نو په دې کې ولې بیا بدګمانه کېږي، په دې کې بیا ولې شکي کېږي؟ خو دلته هم امید وساته، دلته هم فکر وکړه چې الله تعالی ستا دعاګانې اوري، دلته بیا ولې شکي کېږي، دلته ولې بیا ناامیده کېږي، دلته ولې بیا شکایت کېږي، دلته ولې نه ولې ته وایې بیا چې زما دعاګانې نه قبلېږي؟ ستا دعاګانې قبلېږي، الله تعالی حی قیوم ده او همیشنی ذات ده، او ستا دعاګانې اوري، ستا د خیر لپاره چې کله ستا خیر وي یو شي کې، هغه درته مخکې کوي، کله کله یو شي کې د سړي شر وي، هغه الله تعالی سړي نه لرې کوي، چې کله هغه خیر وي هغه مخکې کوي. نو ته داسې دعا وکړه چې الله تعالی زه ستا نه خیر غواړم، چې په کوم شي کې مې خیر وي، او هر حالت چې راځي نو په دې باندې کوشش وکړه چې رضایت وښیې، خپل کوشش وکړه، خپل سعیه وکړه، خپل شي باندې چې ته مکلف یې هغه وکړه، دعا باندې، په خلکو سره کېناستلو، ښه اخلاق، ښه رابطه، او دغه هغه ساتل، د کورنۍ اجتماع، مشوره، دا هر څه، او دغه نه وروسته بیا په الله باندې ښه ګمان لره. که دعا کوې، دعاګانو نه مه پښېمانه کېږه چې دا دعا مې وکړه نتیجه به نه کړي، نور نه کوم، یا دا عمل مې وکړه نه، ټول عملونه هم د الله لپاره وکړه، دعاګانې هم د الله لپاره وکړه، او امید ولره دعاګانې قبلېږي. دعاګانې که قبول هم نه شي، د الله په نزد ذخیره کېږي، د هغه په واسطه باندې، د هغه په سبب باندې تا نه الله تعالی شر او ضررونه دفع کوي.
نو الله نه خیر وغواړه چې ستا چې خیر وي هغه خیر به انشاءالله تا ته مخکې کېږي هماغه به تا ته راځي نو ناامیده کېږه مه او مایوسه کېږه مه. دا بل خوب ده یو ورور وایي چې زه دلته اواز شته خو اواز یې ډېر زیات شور ده پکې نو اواز یې نه پرې کومه. وایي سیند کې زه لامبو وهم او بیا وایي دا اوبه ښه ډېر صفا وي. وایي زما زړه اوبو ته کېږي لاس لپه کړمه چې اوبه وڅښم او څه وایي لاس کې مې مایان راځي. بیا وایي څه اوبه وڅښمه دغه مایان وګورمه دغه نه وروسته بیا لاس د اوبو کې دننه کړم نو یو ګوتمه پیدا کړم څه داسې وي لکه د سپینو زرو. نو دا ډېر ښه خوب ده. په خوب کې چې کله اوبه صفا وي ته په هغه اوبه کې ته لامبې تا ته تکلیف نه وي تا ته مشکل نه وي نو دا په دې ژوند باندې تعبیر کېږي چې ژوند انشاءالله ډېر ښه ژوند ده حالت هم ډېر ښه حالت ده از هر لحاظ نه اجتماعي ژوند اقتصادي ژوند نو په دې باندې شکر وباسه او داسې ته بیا لاس لپه کوې چې اوبه وڅښې هغه کې مایان راځي معنا داسې ته هر کاروبار ته لاس واچوې پیسې در سره دي نو هغه کاروبار د انشاءالله نتیجه ورکوي او ته په هغه کې نفع کوې او ګټه کوې زحمت کشې تکلیف وباسې نو انشاءالله هغه خپل د تکلیف او د زحمت نتیجه ښه ګورې ته او بیا څه ته وایې چې بیا یو ګوتمه هم راوځي نو دا په اولاد باندې تعبیر کېږي که د واده دې کړي وي نو په اولاد الله تعالی به اولاد درکړي که نه یې کړی نو انشاءالله واده هم درته اسانېږي نو دا ډېر ښه خوب ده الله دې درته ښه کړي. او بل خوب ده وایي د دشته کې یو پسۍ چې هغه غټ پسۍ او دمبۍ هم غټې او وایي یو کنډه کې غورځېدلې وي او وتلی نه شي زه ورسره وایي کومک کومه نو په خوب کې دا پسه څه ده په خوب کې پسه لیدل دا په دې اهل و عیال باندې تعبیر کېږي په هغه کسانو باندې چې ستا د لاس لاندې وي یا اهل و عیال وي یا چې کوم ځای کې ته کار کوې ستا د لاس لاندې کسان وي پسه په هغه کسانو باندې تعبیر کېږي او دا پسه په خوب کې ښه تعبیر لري هغه وخت چې دا تا ته رام وي عادي وي او ته دې ته ګورې او ستا وي او په دې خوب کې چې ته ګورې چې یو دشته ده په هغه دشته کې دا پسه بند پاتې ده نو معنا دا چې ستا د کورنۍ یو کس یا هم چېرته کار کوي ستا د لاس لاندې کسانو نه یو کس هغه په یو مشکل کې ګیر ده ته یو حیراني کې ده یو مشکل کې ده نو هغه سره هغه ستا تابع ده نو کوشش وکړه چې هغه سره کومک وکړي کوشش وکړه چې هغه سره که داسې فکر کوې چې هغه تا ته تن نه درکوي دا پسه دې ستا غټ لیدلی ده او بیا ډېر غټ او ته وایې دا لمې هم ډېر غټ دا دومبۍ نو معنا دا چې که دا یو کس ستا په کورنۍ کې او یا ستا د کار ځای کې لاس لاندې دی یا په کورنۍ کې دا کس که داسې احساس کوي ظاهري شکل باندې چې دی لږ متکبر ده لږ تا ته تن نه درکوي او تا ته هغه څه اهمیت نه درکوي نو ته ورسره ښه مشوره هم نه کوې نه که مشوره هم نه ورکوې او یو هغه بیا یو بندش دی یو شي کې بند شوی ده ته هغه ته کومک نه کوې نو باید کومک ورسره وکړي داسې په دشته کې دا پسه تا لیدلی ده دشت نه مراد حیرانتیا چې دا یو کس که داسې و چې هغه په ظاهره کې تا د یو متکبر انسان ګمان پې کوو یا یو څوک چې هغه ځان مستغني ګڼي تا نه نو دغه کس که څه مشکل کې وي نو کومک ورسره وکړه هغه ستا د لاس لاندې کس ده او هغه کې انشاءالله تا ته خیر ده او هغه یو مشکل کې ګیر ده حیرانتیا ده تا تصمیم نشي نیولی نو انشاءالله دې کې کوشش وکړه چې هغه سره کومک وکړي نو په دغه باندې تعبیر کېږي دا د نن ورځ خوبونه الله تعالی دې وکړي دا ورونه خپل خوبونه اورېدلي وي او د خپل خوبونو له مطمئن شوي یاستئ تاسو او که نور خوبونه هم وي نو همدغه واتساپ نمبر کې ما ته خپل خوب راولېږئ دلته یو دوه خوبونه څه وو هغه مسنجر له لارې نه لېږل شوی وو هلته بیا ما ته لږ سخت ده کله کله ما نه هېرېږي نو کوشش وکړئ چې خپل خوب همدغه واتساپ له لارې نه ما ته اواز سره ولېږئ که غواړئ چې اواز هم په یوټیوب کې نشر شي او که نه غواړئ چې اواز هم نشر شي نو بیا په لیکلې بڼه باندې بیا خو واضح ولیکئ او پوره یې ولیکئ او په آخره کې نو که تاسو چینل کې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر یې کړئ لایک یې کړئ دا ستاسو هر لایک شیر دا د دې باعث کېږي چې دغه ویډیو یوټیوب 100 کسانو نورو ته پیشنهاد کړي مخکې کړي هغوی که دا ګوري یو سوال یې حل کېږي خصوصا د زنانه او خوب یې جواب پیدا کوي تشویش یې رفع کېږي نو انشاءالله په دې اجر کې تاسو شریک کړئ نو په الله هم سپارمه تر بل ویډیو پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته